عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د کاروبار څلور اصول د دې دکاندارانو ته ریړۍ والا خلکو ته ویم چې کله به یو شی اخیسته په نغدو اخیسته عزیزان خرڅوي په نغدو باندې ادارې چا سره نه کوم او کله چې په یو شي کې به عیب و دا دریم نمبر اصول چې کله به یو شي کې عیب و هغه به کسټمر ته وښودي چې دا عیب دی او څلورمه خبره ذخیره اندوزي نه کوله چې کله یو شي کې ورته 15 روپۍ منافع و هغه به خرڅ نو دې طریقې سره هغه الله دومره مال ورکړه هغه ته لقب میلاو شو تاجر الرحمن د الله تاجر. نو که تاسو محترمینو دا رنګې کار شروع کړئ ډاکټرانو تاسو ایمانداري شروع کړئ یو سړی ته یو انجکشن ضرورت ای تاسو ورته یو انجکشن و یو سړی ته یو پیناډول ګولۍ ضرورت ای تاسو ورته یو پیناډول ورکړئ یو سړی ته یو ټیسټ ضرورت ای هغه تاسو یو ټیسټ ورته وکړئ سبا له په خوشحالۍ باندې راځي تا خپل ایمان هم خرڅ نه کړ او د هغه د هم خیال وساته نو د ایماندارۍ په برکت به لس کسانو ته هغه نورو ته وایي دارنګې انجینیر باندې چې د خلکو اعتماد پیدا شي هر ځای ته بیا خلک غواړي دارنګې ماسټر چې صحیح طریقې سره دغه کوي هغه پرایویټ او هغه سرکاري سکولي هر سړی کوشش کوي چې د دې محکمې والا د دې سکول والا خلک چې ایماندار دي د بچو په تعلیم باندې غور او فکر دی دو خپل کار ایماندارۍ سره کوي هر سړی بیا خپل ماشومان او خپل بچیان داخلي